څه وشول؟ تاسو په خلا شوئ؟ څه وشول زویا؟ هغې نجلۍ ته دې څه وویل؟ زویا هغې ته مې وویل چې دا کار خلاص نوره هیله ونه لري. څه؟ ته څنګه داسې ویلی شې زویا؟ ما وویل هغې ته ډاډګیره نه ورکه او خپله اړیکه مو سمه کوئ، خو ستا دې کار ته وګوره. اصله به څنګه شي زویا؟ مورې تل به دې ویل هغه کار کوه چې باور پرې لرې سم دی. ما هم همدا وکړه، سم کار مې وکړه. اصله د اصلې په اړه دې فکر کړی ها؟ د هغې له اړخه دې دې موضوع ته کتلي؟ مورې ما په خپل آن سم کار کړی، د زړه غږ مې واورېده. هیله لرم چې اسلام له دې وروسته سم کار وکړي د خپلې ګټې لپاره، بل چاته زیان ونه رسوي. د هغه خبرې دې واورېدلې؟ سلیم، زما سلیم څنګه داسې کار کولی شي؟ سمه ده، حق لري چې په غوسه شي، خو لږ ارامه اوسه هارونه. سلیم چیرته دی؟ ستاسې په شان موږ هم خواشیني یو، بخښنه غواړم. موږ هم نه غوښتل چې داسې وشي. باور وکئ، راځئ چې دلته په ارامه کینو او خبرې وکړو. وروسته له دې کارونو نه فکر کوئ په یوې بخښنې سره به وژغورل شي. سلیم ته غږ که. هارون کاکا ته څه رقم انسان یې؟ څنګه اصلې سره داسې کولی شي؟ هارونه دا ته څه کوي؟ د دې کار ځواب به څوک راکوي؟ څوک به یې راکوي؟ بس دی، داسې نه کېږي هارونه. په هوښ راشه او ارامه اوسه. په دې ډول هیڅ ستونزه نه حل کېږي. نو څنګه حل کېږي؟ اجازه راکړه چې زه یې حل کړم. باید سلیم سره خبرې وکړه. که خبرې وکړې څه به وشي؟ لور یې راته څه حالت ته ورسوله، دا خبرې به څه ګټه وکړي؟ ارامه اوسه. هر څنګه چې وي دښمنان خو نه یو، یو بل سره ښې اړیکې لرو. څه چې شوي هغه خو شوي، خو وروسته له دې باید ډېر پام وکړو. هیله کوم زما لپاره ارامه اوسه. دا کار تر اوسه نه دی خلاص شوی. که فکر کوې چې خلاص شوی نو تېروتی.
د اصلي دې حالت لپاره زم خفه یم، خو د هغې د خوشحالۍ لپاره هغې ته دروغ نشم ویلی. په دومره وخت کې په دې خبره ښه پوه شوم چې موږ دواړه ښه ژوند نشو کولی. که د هغې لپاره ما ورسره بل ډول چلند کړی وای بیا به د دواړو لپاره ښه نه و. کاش چې دا خبره دې مخکې له کورجې نه ماته کړې وې سلیمه زویه، بیا به کارونه دې هته نه وای رسېدلی کېدی شي. رښتیا وای، خو ما ورسره خبرې وکړې، هڅه مې وکړه چې پوهی کم، خو هیڅ مې فکر نه کوه چې کار به دې ځای ته ورسېږي. په هر حال اوس نو کوم کار نشو کولی، باید د راتلونکي په اړه فکر وکړو. که اوس درد هم وویني سخته مو ورباندې تمامه شي، بالاخره یوه ورځ به اصله هم پوهه شي چې ستا کار سم و، اوبه چې روانې شي خپله لاره پیدا کوي. سبا ته چیرته څو بجې؟ خو سبا ته د لوبډلې جوړولو لپاره ټاکنې ترسره کیږي. اندېښنه مه کوه، مور ته مې څه نه وایم. چا سره د خبرې کولې؟ د سبا ټاکنو په اړه مې له یو ملګري سره مې خبرې کولې. سمه ده، ښه کار دې وکړه. مننه کوم، په لاس دې برکت. دارو دې ښه زویه. د میوې اوبه هم غواړې؟ هو. بخیر راغلی زویا. خیر اوسې مورې، خو په ورور باندې مې بیا څه شوي؟ تنده یې تروش و. لاس لې سره یې ولیدل. ښه وی ویل چې د تل لپاره دا کار خلاص شوی او دا موضوع باید نوره بنده کی. ورته ویلی دي چې ځان سنبال کا او ژوند ته د دوام ورکا. میرمن صحرا ته دې څه وویل؟ زه کوم باد او بې احساسه سړی نه یم. له دې پېښې نه وروسته ډېر خفه وم. ما هم د انسانیت له مخې غوښتل مې ډاډګیرنه ورکړه. وګوره مراده، اړتیا نشته چې یو بل نه دا خبرې پټې کړو. په کور کې ټول پوهېږي چې ته له ښځو سره څنګه چلند کوې. زه نه غواړم چې ته میرمن صحرا خفه کړې. هیڅ فکر نه کوي چې اصله به په څه حالت کې وي. وایي چې ما خپل د زړه خبره واورېده. نه پوهېږم چې څه یې ورته ویلي. د خپل د زړه خبره دې اورېدلې او لاسنۍ نه جلا شوې. ښه نو ستا زړه څوک غواړي سلیمه؟ صحرا؟ داسې خو به نه وي چې صحرا ستا له ماله ماته ځواب راکړی وي. نه، صحرا به هېڅ له دې خبرو خبره هم نه وي. اصله ډېره خفه ده. اوس خپل ژوند ته ارزښت نه ورکوي.
دا ځل صحرا تا ته نه پرېږدم زه اوس هغه پخوانی مراد نه یم ورور د ته دې وویل کار چې شاهد ویرېږم هېڅکله هغه هم نه خپل ځان ته پرېږدم. زیانونه رسوي په پایله کې هغه به بیا زه ما ته بریالی وویل. شم وروره. اندېښنه مه کوه مورې نه پوهېږم څه ووایم بیړه دې نه ده کړې سلیمه کاش چې وخت دې ورکړی وای اصله به دا هر څه ونه شي زغملی وروره. دا کار مې باید پخوا ختم کړی وای کاسلې ته مې نه وای ویلی چې له ما نه جلا شي بیا به دا کار اوږد شوی و. پوهېږم وروره ته هم رښتیا وایې خو بیا هم باید هغې ته دې لږ وخت ورکړی وای که په ارامه مغزو دې دا کار کړی وای نو بیا به داسې نه وشوي. اصلې ته دروغ ویل هیڅ کومه ګټه نه لري او زه هم دروغ نشم ویلی هسې هم ټول ما باندې غصه دي هیڅوک زما په اصلي موخه نه پوهیږي. خو دا شیان دې باید په نظر کې نیولي وای یوازې ستاسې خبره خو نه ده ستاسې کورنۍ پورې هم اړه لري او هیڅ یوه کورنۍ دا کار نشي زغملی سلیمه. په هر حال ته دومره ځان مه ځوروه ته د خپل د وجدان غږ واوره او هغه به یوه ورځ ښه شي. دا ولې نه وځي وځه که نه له ژوند نه مې ووځه ولې له ژوند نه مې نه ځي وایم ووځه ووځه له ژوند نه مې ووځه زه به پرته له سلیم نه څنګه ژوند وکړم هغه باید له خپل ژوند نه وباسم. تاسو ته ښه اشتیا غواړم. مننه. یو کار باید وکړو ښاغلی عثمانه داسې خو نه کېږي ټولو خلکو ته وشرمېدو د میرال دوی مخ ته په کومو سترګو وګورم هېڅ نه پوهېږم. هر څه به سم شي ته اندېښنه مه کوه خدای مهربانه دی د انسان کلمه له نیسان نه اخیستل شوې او د هېرېدو په معنا ده انسانانو ډېر شیان هېر کړي دي له همدې امله په زوره خو کار نشو کولی اوس چې سلیم هغه نه غواړي نو باید فشار پرې رانه وړو. رښتیا وای خو لږ تر لږه راځه چې د اصلي لیدو ته لاړ شو سلیم ترې جلا شوی داسې چلند موږ سره هم ښه نه ښکاري چې نورې هېڅ پوښتنه ونه کړو. د هارون پرونی حالت دې ولیده اوس یې هېڅ سم وخت نه دی چې هلته ورشو پرېږده چې لږ وخت تېر شي بیا به لاړ شو. نه نه زه نشم پاتې کېدلی عثمانه ته چې هر څه وایې ووایه خو هغه نجلۍ ما ته زما د خور امانت ده که څوک مې وشړي بیا هم یوه لاره پیدا کوم هغه ګورم. اصلي دروازه خلاصه که وګوره ټوله شپه د باندې رانغلې د ځان په بندي کولو څه نه سمیږي هیله کوم دروازه خلاصه که. لورې ته ولې داسې کوې د چا لپاره ارزښت یې لري ولې ځان سره داسې کوې؟ هو ارزښت یې لري هارونه دا کار ډېر مخته تللی زما په ان باید اصله زر په کلینیک کې به سره کو
اندېښنه مه کوه هر څه به سم شي سهرا جانې خانم شاخورې به دې ډاره کړم په خیر راغلې سهرا که ووایم چې په خیر راغلم نو دروغ به وي والله ته خو وګوره ټول څومره خفه دي زموږ هغه پخوانی خوشحالې سیمې باندې څه شوي د اصلي حالت هم خراب دی هغه خوارکی به څنګه شي ته وګوره کار ته هم هیڅ نه راځي بې وزله له ژوندی لاس اخیستی کاش چې مونږ کوم کار کولی شوی د بیر الله مله د هغوی کور ته هم نشم ورتلی سهرا هلته راش مهرباني زه یم ښه ورځ دا خو هغه لیک دی چې ما حجرې ته لیکلی و دا ولې بیرته راغی کوم څه خو به پرې نه وي شوي ښه دا هم هغه جلۍ ده چې ته یې تل یادوي خدای دې وکړي چې څه پرې نه وي شوي په سوریه کې هم حالت خراب دی خدای پوهیږي چې په څه حالت کې به وي کومې بلې سیمې ته خو به نه وي تللي یا کیدای شي چې د ترکیې مهاجرینو کمپ ته راغلي وي معلومه نه ده زما په آن په اسانه نشي کولی چې له پل نه تیر شي خبرونه کې هم هره ورځ وایي څوک چې ترکیې ته په تیښته راځي هغوی وژل کیږي خو ته هیڅ اندېښنه مه کوه انشاءالله هغوی باندې به څه نه وي شوي زما په آن ښه به وي باور وکړه سهرا زه ښه احساس لرم انشاءالله اصله څنګه ده لیدلې دې ده ثانیه ورسره ده او هماغسې ده اندېښنه مه کوه که کلینیک کې بستره کو ښه به شي درمل به ورکړي او درملنه به یې وشي ولې دلته راغلی یې چې د اصلي حالت وګورئ خپل کور کې مو نه غواړم زر ووځئ وګوره هارونه موږ ټول د دې کار لپاره خفه یو داسې په جنجال کولو سره هیڅ ستونزه نه حل کیږي هر څه چې نصیب وي که داسې ستونزه وروسته له واده را پیدا شوي وای بیا به څه شوي و پوهیږي دا خبرې اوس ستا فکر ته راغلې مخکې چیرته وې که لږ څه احساس دې درلودلی نو پخوا به دې دا کار کړی و زما لور څه د لوبه سامان دی ښاغلی عثمانه ښاغلی عثمانه هیله کوم راځه چې لاړ شو هله عثمانه هارونه نور نو بس که هارونه تا ته وایم بس دی نوره دا شخړه بنده کوي هر څه نور خلاص شول زما ژوند مو تباه که او اوس زما لپاره تاسې شخړه هم کوئ ها نو هېڅوک هم نه غواړم ستاسو خبرو او تسلیت ته هېڅ اړتیا نه لرم پوه شوئ زما په ژوند تاسې ټولو ملنډې وهلې تاسې ټول زما له ژونده ووځئ ټول ووځئ په هېڅ چا باندې باور نه لرم تا ویل چې د خور امانت مې یې په تا به پام کوم زما د لور په شانې دا خبرې مې هم ډېرې اورېدلي نور هېڅوک ماته دوکه نشي راکولی یوازې مور مه وه چې زه پرې ګرانه وم اوس د خاورو لاندې ده خیره د ملا صاحب ته خو ښې هغه ناروغه نجلۍ مې له فکره نه وځي هغې مرستې ته اړتیا درلوده ښه نو راځه چې ویې ګورو ما هم غوښتل چې لاړ شم خو یو 2 ورځې مې لمونځونه ناوخته ورکړل بیا کوم مقتدي شکایت کړی و زه اوس باید جومات ته لاړ شم سمه ده که غواړې زه به یې خپله وګورم
هسې هم کوم کار نه لرم. خدای دې له تا نه راضي وي. په دې کار به ډېر لوی ثواب وګټي. زه ځم، هیڅ خبره نه ده. ته د خپل کار وکړه ملا صاحب. علي څنګه یې؟ نن خو ټاکنه هم کېږي، ما ته څه نه وایې؟ مهمه خبره نه ده ښوونکیه، کومه لویه خبره نه ده. ولې داسې وایې علي؟ زه هم غواړم راشم، لږ به مې پام بدل شي. اړتیا نشته چې راشي ښوونکیه، هسې هم زه هلته نه ځم. ولې به نه ځې علي؟ دا ټاکنې ستا لپاره ډېرې مهمې دي. نیوکه نه منم. درس چې خلاص شو بیا یو ځای ځو، سمه ده؟ اوف، که سلیم ښوونکی هلته راشي بیا زه څنګه د پلار لیدو ته مې لاړ شم؟ زه اوس څه وکړم؟ هله اصلي درمل دې واخله. که درمل دې ونه خورې حالت به دې نور هم خراب شي. اصلي سرزوري مه کوه، دا وخوره. انجلۍ تیاره ده؟ تیاره ده، خو لومړی باید پیسې وګورم. لومړی باید هغه وګورو که ډسکو ټیک ته ښه وه، بیا پیسې درکوم. او وګوره همغه سړی بیا راغلی. تاسې ته مې ویلي وو د همغه سړي ملګری دی. څو ورځې کېږي چې دلته د کور په شاوخوا کې ګرځي، لکه چې دا نجلۍ یې خوښه شوې ده که څنګه؟ هی وروره، دلته راشه، دلته راشه، ما تښته، دلته راشه، ما تښته، دلته راشه. هی تاترو، ووایه ته دلته څه کوې؟ دلته راشه، هغه خوشي که. پرېږده چې ویې وژنم. ولې وژنې؟ ته خو نه وایې له زندانه راوتلی. پرېږده چې ویې وژنم. راځه چې ځو لیونی یې څنګه. منډه که، منډه که، وتښته. دلته راشه، دلته راشه، ودرېږه، دلته راشه. نه باندې ډزې کوې؟ دې خوا راځه، کار مې مسخته وه. زه یې باید تا ته وکم. نن ډاکوالا زه مالک ما ته بیرته راوړ حاجرې خورې. څو ځلې همداسې وشول نو بیا زه ډېره وډاره شوم. هره ورځ خبرونه اورم. زموږ پخوانی کور او سیمه اوس ډېرې سختې ورځې مو تېرې کړې سهرا، اوس هم دوام لري. په تلویزیون کې چې څه ښکاري حالت له هغه نه هم بدتر دی. ما مې د خپلوانو مرګ په سترګو ولیده. بیا مې هڅه وکړه تا سره اړیکه ونیسم، خو نه پوسته خونه، نه تلیفون، هیڅ هم هلته نشته. زما په شان یو څو کسان له پولې راتېر شو، بیا استانبول ته راغلو. تا راته د استانبول په اړه ډېرې کیسې کړې وې، نو څه چې راغلم لاره مې په اسانۍ پیدا کړه. اوس یو ځای شو حاجرې، نور نو هیڅکله هم نه جلا کیږو. حاجرې زه باید اوس زر لاړه شم.
وروسته درته وایم مهم کار لرم. ته خو نه خفه کېږې که نه؟ نه که غواړې زه به هم در سره لاړه شم. سمه ده، ته به هم کور ته لاړه شې او آرام به وکړې. تر سبا پورې به خبرې وکړو. په خیر راغلې خور جانې. باکس مې څه دې وویل؟ باکس مې پاتې شو. پرېږده چې پاتې شي، هغوی سره وصلې وې، هلته خو نشو تللی تاترو. خوښ مې که زه هلته ځم. توبه خدایه که هغوی وژلی وای لا به ښه وو. تاترو د خدای لپاره نور نو داسې مه کوه، بکس دې هیر که. ګرانو ورونو، بدګمان حواسات دواړه ځان ته ډېرې لویې ګناوې دي چې انسانان یې ترسره کوي. څوک چې خپل شاوخوا ته په بدګمان وګوري، په چا بدګمان کوي او د هغه کس حرکت ته په بده سترګه ګوري او د هغه انسان عادي کارونو پر وړاندې هم ورته د دښمني احساسات را ژوندي کیږي. یعنی کله کله بدګمان د حسد او کله کله هم حسد د بدګمان سبب ګرځي او د دې دوه ګناهونو څخه هر یوه چې وي انسان فاسد دایرې ته دننه کوي. مؤمن باید د صالح دایرې په لټه کې وي، نه د فاسدې دایرې. یعنی مؤمن باید داسې کارونه وکړي چې هر کار یې د بل خیر کار سبب وګرځي تر څو د خدای رضا ترلاسه کړي. اعصاب دې راته خراب کړل، دلته راشه. باکس مې اخلم. توبه خدایه دی او بکس لپاره دا لیونی اوس ځان وژني. تاترو زر کوه، دلته راشه. زه ځم، باکس مې اخلم. خدایه خیر دې ته ماته صبر راکه. دلته راشه، دلته راشه. زر کوه، دلته راشه، عینکې دې وباسه. ماته یې راکه. اوس دې بکس پیدا که. کم عقله. پورته شه په سترګو که. بکس دې پیدا که، خو کله چې ما وویل سمه ده. زه مې بکس پسې ځم. ووایه سمه ده. سمه ده. هو راځه، زر کوه، مخکې شه. هله علي آرام اوسه، مه ورخطا کېږه، ته له ټولو نه تکړه یې. ژوندی اوسئ. تاسې مې هم له درسه وویستلی. که غواړئ تاسې لاړ شئ، زه به خپل وار ته په تمه شم. نه غواړم له مدیر سره مو اړیکې خرابې شي. ما اجازه اخیستې ده، اندېښنه مه کوه. مدیر څه نشي ویلی. په داسې یوه مهمه ورځ کې زه باید له تا سره واوسم. په هله توپ اخله، ځان لږ ګرم که. ژوندی اوسئ. مننه چې زه مو یوازې پرې نه ښودم. د دې په لیدو سره به څه ووایي؟ سهرا، هر څومره چې تختې وتښته، زه ستا شا هېڅکله هم نه پرېږدم. سلام.
پوه نه شوم چې تاسې راغلي یئ. مهمه نه ده سهره، یوه غوښتنه مې درلوده. که زما په وسه کې وي هرومرو مرسته کوم. هغه سهار مې پام شو چې د خانقاه غاړه مې شکېدلې. ما هم وویل صحرا به یې وګنډي. یوازې انسان ته کله کله داسې ستونزې پیدا کېږي. خو په یو شرط چې زه یې ګنډم بیا یې شکران ترور ته لیږم. تاسې دلته مه ورته په تمه کېږئ. اړتیا نشته دا کار وګد کو. د 5 دقیقو کار دی او هو په دې بهانه به لږ خبرې هم وکړو. زه هم وخت لرم، یعنې ارامه اوسه. ښاغلی مراده، که تاسې لاړ شئ نو ښه به وي. دا ځل مې خبره ومنه، د 5 دقیقو کار دی. دا نجلۍ چیرته ده؟ څنګه مې چې وویل تر اوسه مې لامل نه دی پیدا کړی، خو احمد ډېر بدل شوی، اندېښمان، غلی، په خوب کې هم ډېر نارامه وي او هره شېبه ورته زنګونه هم راځي. فکر ته د بادشاهیان مه راوله لورې. بله دا چې ته احمد نه پېژنې، نن یا سبا ته خپله ستونزه خامخا تا ته وایي. زه یې پېژنم خو د هغه دا چلند هېڅ نورمال نه دی. فکر کوم احمد تللی او پر ځای بل کس راغلی. ترورې کومه بله خبره خو به نه وي؟ دا ته څه وایې لورې؟ ولې داسې خبرې کوې؟ زړه دې مه خفه کوه. احمد خو پېژنې، هغه ډېر ښه سړی دی. په داسې فکر کولو سره به دې غاړه بنده شي نیسان. سمه ده، خو ولې ما تاسې نه وایي؟ تر نن ورځې پورې له مانه هېڅ خبره نه ده پټه کړې. زموږ ستونزې او خوښۍ دواړه ګډې وې. مور مې زنګ وهلی. نیسان لورې اصلا له تا سره ده؟ صبر وکړه مورې، ارامه اوسه. نه له ما سره نه ده. موبایل یې ورسره نشته؟ نه ورسره نشته، موبایل یې په کور کې پرېښی. الله الله، داسې بې خبره چېرته تللی؟ زه سهار ته زنګ وهم، کېدای شي دوکان کې وي. هله لورې زه راته خبر راکړه. سمه ده مورې، سمه ده. نیسان څه شوي لورې؟ اصله کور کې نشته، موبایل یې هم کور کې پرېښی. توبه خدایا. علي ډېر نیکبخته دی چې ستا په شان یوه مور لري. ته هم مور او هم یې پلار یې. زه هم نیک مرغه یم چې د علي په شان زوی لرم. سمه ده، هم دا اخلم. ستا او د ورور خوښه دې واده ښاغلیه. هغه هم خپل کوژدنې ته هم داسې دستمال اخیستی و. سهره یوه شېبه. بله؟ نه نیسان، ما اصلا نه ده لیدلې. زه خو هېڅ نه پوهېږم چې هغه چېرته ده. سمه ده، که دلته راغله بیا هماغه شېبه تا ته زنګ وهم. خو ته هم ماته خبر راکړې. سمه ده، کېدای شي د چای باغچې ته تللې وي، یو ځل به هغه ځای هم وګورم. سمه ده، ته اندېښنه مه کوه، خدای په امان. اصله کور کې نشته، څوک نه پوهېږي چې چېرته تللې. زه به هم شاوخوا وګورم، پوهېدم چې د دې کار پایله به همداسې وي. کم عقله. یعنې هغه د زبندې صحرا ته اخیستی و. افسوس دې وي پته. اوس هم زما په وړاندې خپلې لوبې ته دوام ورکوي. ستا له لومړي سر نه صحرا خوښېدله که نه؟ هغه تا ته نه پرېږدم.
چې ته اوس هم له ما سره وای زه تا پسې ډېره خفه شوې یم دا انجلۍ ستاسې څه کېږي همدلته پاتې شوې چېرته نشئ تللی دا ټول زما له امله وشول ولا نه پوهېږم سلیمه د داسې کارونو پایله ګواښونکې وي د سهرا ژوند نوې مرمۍ پورې تړلی